بدرم د بحث لپاره د اجرا ریاست سلاکار نصرالله مصدق ته بلنه وکړه. خو مصدق ډېر ښه راغلاست. سلامت باشید. تشکر. کورادان پیل لدی وکړو چې له شک پرته چې امریکا به د طالبان سره د سولې کومې خبرې چې روانې کړي دي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د شک نشته چې هغوی به خپل منافع پکې لټوي. اوس پوښتنه ده چې افغانستان څومره د خپلو منافعو د خوندیتوب په هڅه کې دی یا په دې کوشش کې دی چې خپل منافع خوندي وساتل شي. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و احترام خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون. در گفتگوهای صلح در واقع مذاکراتی که انجام میشه و منافعی که مد نظر است هم برای ایالات متحده آمریکا و هم برای افغانستان در واقع یک نوع همسویی در منافع دیده میشه. ایالات متحده آمریکا تلاشی است که در افغانستان صلح تأمین شود و امنیت و ثبات در افغانستان به وجود بیاید تا زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم شود و حکومت افغانستان هم تلاش همین است که در افغانستان بعد از 40 سال جنگ و نبرد و بدبختی و بیچارگی یک ثبات دائمی هم در قسمت سیاسی هم اقتصادی و هم اجتماعی یک ثبات فراگیر در کشور حاکم بشه تا زمینه خروج نیروهای خارجی هم فراهم شود و زمینه ادغام گروه‌های مخالف حکومت هم فراهم شود و همه گروه‌ها و همه فعالین سیاسی و اقشار مختلف افغانستان بتواند به صورت مسالمت آمیز در روند سیاسی، در فعالیت‌های اقتصادی، در فعالیت‌های اجتماعی اشتراک بکنه و کشور را به سوی ترقی و اقتصاد پیش ببره. صحیح. یو مسله خو د امریکا ده دغه ورته وایي چې سره کرښه همدا ده چې که چیرې طالبان سره توافق کیږي پر سوله باندې افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره، نو د امریکا لپاره سره کرښه دا ده چې بیا افغانستان ونه کارېږي، د افغانستان خاوره داسې ونه کارېږي چې ترهګر یا تروریستان له دې ځایه استفاده وکړي، امریکا په نښه شي، د امریکا ملي امنیت په نښه شي یا پر امریکا سربیره نورو هیوادونو امنیت وګواښل شي، تهدید شي. اوس د افغانستان لپاره همداسې معلومه ده چې د دوی هغه سرې کرښې څه دي چې دغه خبرو کې باید هماغه وروستۍ خبره وي او هغه باید تر پښو لاندې نشي. خب یکی از موضوعات مهم همون است که شما اشاره کردید که گروه های طالبان باید قناعت بده که از خاک افغانستان علیه امنیت ملی کشورهای آمریکا و سایر همکاران بین‌المللی افغانستان استفاده نشود و این هم در راستای منافع ملی افغانستان و در راستای منافع اولیای افغانستان است. وقتی ما یک کشور باثبات امنیت داشته باشیم و یک کشور معتبر و مترقی باشه که گروه های تروریستی و گروه های هراس افکن نتواند علیه منافع ملی ما اقدام بکند و از خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای منطقه یا کشورهای جهانی اقدام بکنه، هم در راستای منافع عمومی مردم افغانستان و در راستای منافع هم پیمانان ما هست. اون چی که فعلا مهم است برای افغانستان و برای مردم افغانستان و مخصوصا این است که در حال حاضر خوشبختانه یک گفتمان غالب و مسلط و در واقع یک راهکارهای به وجود آمده که بیانگر این است که اگر این راهکارها به گونه درستی استفاده شود ممکنه مردم افغانستان را به صلح برسانه، به شرط این که طالبان از خواسته ها و دایه هایی که 20 سال پیش داشت، 18 سال پیش داشت، یک مقدار کوتاه بیاید و جهان نو را ببیند و تجربیاتی که به دست آورده و در واقع اقتضاعاتی که به وجود آمده و نگرش ها و تغییرات گسترده‌ای که در سطح فکری مردم افغانستان به وجود آمده اینا را ببینه، واقعیت ها را در نظر بگیره، با در نظر گرفتن واقعیت ها و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان میشه انتظار داشت که در نشست دوحه که به زودی برگزار میشه ما به دستاوردهای برسیم. صحیح. یا تاسو ورته اشاره وکړه چې باید د طالبانو په دریځ کې باید تغییر راشي او انعطاف باید وسي پکې هغه چې کلونه پخوای فکر درلود هغه فکر باید نه وي. اجرایي رئیس هم دا خبره کړې ده چې که چیرې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي دوی به د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې هم اشتراک وکړي او کولی شي. دغه هڅې چې ګورو فکر کوي یا د ښاغلي عبدالله دا خبرې فکر کوي چې یو حسن نیت ښیي طالبان ته؟ اگر طالبان واقعا دست بردارد از اقدامات خرابکارانه و دهشت افکانانه‌ای که فعلا متوسل میشه به اعمال، این از اینا اگر دست برداره میشه
شهروند افغانستان و جزء مردم افغانستان، همونطوری که سایر اقشار سیاسی میتواند در روند سیاسی افغانستان در انتخابات اشتراک بکنه، اونا هم حق خواهد داشت که در انتخابات اشتراک بکنه و اگر احیانا هم در انتخابات پیروز شد و مردم افغانستان به اونا اعتماد کرد، نوش جانش و در قالب همین سیستم کشور را اداره بکنه و 4 سال بعد دیگه بازم انتخابات میشه، یک گروه دیگه فعال میشه و یک جریان سیاسی، یک شخصیت سیاسی دیگری فعال میشه و نظر مردم افغانستان را جلب میکنه، باز طالبان از قدرت میمانه و یک جریان دیگه قدرت را به دست میگیره. در واقع نگاه ما به قدرت مدیریت افغانستان است و پیشرفت افغانستان است، توسعه افغانستان است. رئیس اجرایی کشور با درک عمیقی که از وضعیت افغانستان دارد در واقع سعی می کند که چالش ها و مشکلاتی که پیش روی افغانستان است با تدبیر، با خردورزی و با مدارا و تساهل و با انجام بعضی از اقداماتی که نشان بده که در واقع میشه از این طریق به خیر و صلاح مردم افغانستان دست یافت، مجموعه‌ای از کارهایی را در این زمینه انجام داده، از جمله شورای عالی مصالحه که فعلا تشکیل شده و در نوع خود یکی از دستاوردهای مهم در عرصه صلح یابی در کشور از ابتکارات و پیشنهادات جناب ایشان بوده و امیدواریم این شورا جلساتی که دایر میکنه و دیروز هم در این زمینه جلسه‌ای داشت، اینا بتواند یک هیئتی فراگیر و همه شمول که بتواند از مردم افغانستان نمایندگی بکند و از اقشار مختلف مردم افغانستان صدایش منعکس بکنه، یک تیمی ایجاد شود که این تیم وارد مذاکره و گفتگو شود. هغه چې طالبانو دریځ لا تر اوسه هماغسې سخت د افغانستان حکومت له په رسمیت نه پیژني او انتخاباتو د مسایلو خو بل ډېرې وروستۍ خبرې وي، خو تاسو یو ټکي ته اشاره وکړه چې د یو همشموله هیئت لپاره د وروستۍ لیدنې هم د همدې لپاره چې داسې یو همشموله هیئت جوړ شي او بیا دوی طالبانو سره په قطر کې کینی او نظرونه سره شریک کړي د سولې په اړه. د همدې هیئت په تړاو که څه هم تر اوسه لا وروستی شوی نه دی او داسې ویل کېږي چې راتلونکې شنبه چې کومه بله غونډه کېږي په هغې کې به د هر څه نهایي شي چې څومره کسان ځي او څوک ځي د قطر غونډې ته او څه سره وایي هلته. د ځینو د ولسمشرۍ کاندیدانو ولسمشرۍ انتخاباتو ځینې کاندیدان په انتقاد کوي، وایي چې د دوی نه اصلا مشوره نه ده غوښتل شوې. فکر کوئ دغه نن و سبا د 2-3 ورځو کې فکر کوئ هغوی ته هم وخت ورکول کېږي که د حکومت په نظر باندې د احزاب او د سیاسیونو په نظر باندې دغه کومه د مصالحې د رهبرۍ کومه شورا چې ته کافی ده و همه شموله ده؟ هدف از ایجاد شورای عالی مصالحه همین بوده که یک صدای واحد و یک چتر واحد که بتواند از تمام اقشار مردم افغانستان نمایندگی بکند ایجاد شود. حالا اگر بعضی از جریان ها مخالفت کرده یا صدای بلند کرده، اعتراض کرده، انتقاد کرده، اینا انتقادها شنیده میشه و این شورا هنوز نهایی نیست و در قسمت جابجایی افراد نو و پذیرفتن نمایندگان اونها، جابجایی نمایندگان اونها در شورای عالی مصالحه فرصت وجود داره و در جلسه روز شنبه هم به روی همین موضوع صحبت شده و امیدواریم که در جلسه آینده که شورای عالی مصالحه برگزار میکند بتواند چهره‌های جدید و کارگزار را در این شورا جاگزین بکند. یعنی حکومت ته مهمه ده د انتخاباتو د رئیس جمهوری د انتخاباتو د کاندیدانو مشوره و نظر؟ مشوره در این زمینه ممکن شده باشد و اما جای اونا خالی هست، باید در این زمینه اقدام شود و در قسمت گزینش چهره‌های از بانوان در این هم باید انجام بشه. اصل موضوع این است که هدف نهایی و غایی همین ایجاد شورا این بوده که صدای عموم مردم افغانستان از طریق نمایندگانشان در واقع توحید شود و یک آدرس واحد که بتواند همه مردم افغانستان را، همه جریان‌های سیاسی را پوشش بده. بنابراین در جلسه آینده احتمالاً روی از این موضوع بحث بیشتر خواهد شد و چهره‌های نخبه‌ای از جریان‌های که فعلا منتقد است اینا هم در شورا جابجا خواهد شد. یو نکته تاسو اشاره وکړه چې د ښځو ګډون د میرمنو ګډون ډیر مهم دی. اجرایي رئیس هم په دې خپلو خبرو کې دا ویل دي چې هغه سوله به سوله نه وي چې د ښځو اشتراک پکې نه وي، د ښځو موجودیت پکې نه وي.
اوس خو د حکومت لارښه کوي خو د حکومت له رهبرۍ د ښاغلی عبدالله همداشان تاسې اشاره وکړه چې د مصالحې د رهبرۍ شورا ایجاد هم د ده ګواکې ابتکار و اوس نو دا خو د دوی صلاحیت خبره چې ښځو ته باید زیاته ونډه ورکړل شي. جامعه زنان کشور همونطوری که همه میداند یک بخش عظیمی از مردم افغانستان را زنان تشکیل میده. تا افغانستان مترقی و آباد و پیشرفته و افغانستان باثبات، ما زمانی میتونیم به یک افغانستان باثبات دسترسی پیدا بکنیم که همه گروه ها و همه کنشگران، همه فعالین سیاسی و مخصوصا جامعه زنان در روند مصالحه به صورت فعال و به صورت گسترده اشتراک داشته باشه و بتواند از زنان افغانستان نمایندگی بکند. هر بخشی از جامعه افغانستان و هر قشری از مردم افغانستان در مصالحه اگر نادیده گرفته شود، بازم اقناع درونی حاصل نمیشه و گفتگوهای صلح به نتیجه نخواهد رسید. ډیره زیاته مننه. کور مدان د اجرا ریاست سلاکار نصرالله مصدق. هر کله راشي ډیره مننه.